سر سرتور سری گریوان یم ستا پیش کی همیشه په بیابان یم ستا پیش کی بل بداسې سرګردان په جهان نه وي لکه زه چې سرګردان یم ستا پیش کی او خدای خبر که مجنون دومره پریشان لکه زه چې پریشان یم ستا پیش کی بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم وصال احمد وصال د زلند ستورو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته چې مونږ نن یو مرکه را جوړه کړې په چیني کې. نن مونږ سره ډېر خوږ درون ملګری ښاغلی عزیز الرحمن عزیز مخامخ دی. ستاسو ډېره مننه کوو چې یاره مونږ ته هم خپل قیمتي وخت وبخلو او غواړو به چې تاسو را سره خپله پېژنګلو په خپله خوږه ژبه وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وصال صاحب ستا ډېره مننه چې په دې دومره سخت وخت او په دې دومره سخت دغه کې تاسو مونږ ته راغئ زمونږ د غریبۍ ځای ته او بیا په دې سیس کې تاسو ما نه غوښتنه وکړه نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مننه. زه دا چیني کلي چیني بالا کلي اوسېدونکی یم. عزیز الرحمن عزیز مې نامه ده او په چیني کلي کې اوسېږم او بس ژوند یې دلته تېرو. ډېره ښه ده جي. عزیز صاحب څومره وخت نه شاعري کوئ؟ غالبا داسې دا 1300 کالو به هم زه چې ما شاعري شروع کړې ده او داسې شاعري مې شروع کړې چې ما ته بس هېڅ پته هم نه ده لګېدلې چې یاره دا څه و څه نه و. لکه ډېر خلک داسې وایي چې اشوک یا دغه خو بس قدرتي ما ته دا الله پاک یو اعلان اکدم راوستو دې مازغو ته او بس ما شاعري شروع کړه. پیله مې یو شعر وویلو بیا مې چې دویم وویلو هغه بیا چا وویلو بس هغې سره زما شوق پیدا شو. خو دومره به ووایم درته چې نه ما که ته دا دغه معنه کوې خو بیا نو خو زه به درته دا مخکې نه وایم چې ما سره نه استاذ او نه ما چا سره اصلاح کړې ده او نه زما تعلیم شته خو بس قدرتي الله پاک ما ته دا انعام راکو او زه شروع شم نو تر ننې پورې بس چلیږم او دا ساده داسې څو ټکي راغونکو بس شعر ترې جوړ. ډېره ښه ده جي. ستاسو په خاندان کې څوک شاعر داسې و چې تاسو ته اثر اخیستی؟ یاره خاندان کې خو شاعر نه و خو زما والد صاحب په پولیس کې و او هغه به د دې رباب شوق کولو چې رباب پې غږول او شاعر را سره په خاندان کې زموږ څوک نه یې تېر شوی. ډېره ښه ده. اوسه پورې مو کوم صنف کې ډېر کار کړی؟ ما خو اکثر زیات بس غزل رباعي ویلي دي او ډور بس زه داسې مخکې پې ځکه نه شم تللی چې ما سره تعلیم ونه او به دغه ساده دغه به مې کول او بس غزل به مې جوړول او دغه به مې رباعي به مې کول. ډېره ښه ده جي. کوم فنکار ستاسو غزل ویلی؟ زما خو زیات اکبر حسین استاد الله دې وبخي چې هغه زما وروره مو زما د ډلې ټپلې سړی مو هغه به چې چرته تلو داسې خوږ ځای به خوږ دغه به ورته میلاو شو نو هغې ته به زه بوتلم هم ځان سره او ګرځېدو به سره یو ځای نو زما د زړه په مینه په شوق هغه ډېرې زیاتې غزلې ویلي بلکې ما چا بل هغه لا ورکړي نه دي سیوا د هغه نه او نه به زما د زړه سوزه په بل مندسي کېده د ده نه سیوا بیا چې د ده نه خلکو زده کړي نو بیا ډېرو خلکو ویلي داسې. ډېره ښه ده جي. ادبي ټولنو کې د ناستې د نوي کول لپاره څه فایده لري؟ بس ادبي ټولنه کې خو زما خپل ځاني داسې یو سوچ دی او چې ما دا دې فیلډ ته زه راوړېدلی یم او ما دا ادبي ټولنو کې ناسته پاسته شروع کړې نو زما خو بس دا سوچ د اګونو چې انشاءالله مونږ چې څه کړي دي او څه
زده کړي دي او سم په سوچ او سمج کې دي نو دا به مونږ خیلی د خپل کل پخیو او انشاءالله دی به مونږ د خپل هغه ته راړو او دی به دغه ځای باندې جوړو چې دی که مونږ نه بعد بیا د خیره سره د دې پښتو ژبې خدمت انشاءالله چې تر کومې مونږ کړي نو چې دا به ترې نه توقع وي چې د هغې نه به وړاندې بوځي او انشاءالله وروسته به نه پاتې کېږي. ډېره ښه ده جي. د پښتو ژبې خدمت بس صرف شاعر کوي که نه یو عام وګړی هم د پښتو خدمت کولی شي او که کولی شي نو په څه طریقه کار یې کولی شي؟ زه خو دومره به ورته وایم داسې ډېر دغه نه خو د پښتو ژبې خدمت یوازې په شاعر باندې هم ذمهواري نه ده، دې سره د هر پښتون تړلې خبره ده او د پښتون خدمت د ژبې کول لکه اوس شاعر دی هغه سره مینه کول، شاعر دی هغه له ډاډګیرونه ورکول، شاعر دی هغه سره ناستې، شاعر دی د هغه نه زده کول، دا هم د پښتو ژبې په خدمت کې شاملېدی شي. ډېره ښه ده جي. کتاب هم تر اوسه پورې چاپ دی؟ کتاب خو زما داسې بدنصیبي دی چې ما چې لومبی یو شعر وویلو نو ما چاته وویلې، ما یو دغه جوړ کړی او ما چاته وویلې غزل چې دا خو را د ګولي که نو هغه ما ته چې ما د پښتو نه راځي نو ما ورته ته خو ما سادګي پښتو ویل نه په لیکلو نه راځي نو ما بیا بس دغه وکړو ما چاته نه ویلې. کله چې زه ښه هغه شم او دا شاګردان نه راغونډ شو نو داسې سل شپږ شلې غزلې به یې زما دا کړي او زما په لکونو غزلې ما نه خرابې شوې، ما ته به شاعري د خدای په فضل سره داسې م نه ښکاري لکه دا خبرې چې کوم، خو چونکې داسې به وه چې ما نه اوس هغه ټوله ګډه وړه شوې ده نو زما انشاءالله د شاګردانو یو اراده کړې ده بلکې چې ما ولا د کتاب نوم هم ایښی دی د سوي زړه آواز او انشاءالله کوشش یې پرې شروع کړی دی عظیم خلیل صاحب نو کتاب ته خیال شته چې کتاب جوړوم که ښې. ډېره ښه ده جي. الله دې وکړي چې ستاسو د سوي زړه آواز چاپ شي او زموږ تر ګوتو راشي. غواړو به چې تاسو نه ستاسو په خوږه ژبه ستاسو خوږې خوږې غزلې واورو. وی یا مې دننه یا را سره اشنا محفل کې ناست وې، یا را سره اشنا محفل کې ناست وې، یا مې دننه په ګوګل کې ناست وې او یا مې جامې د فقیرۍ اغوستې، یا مې جامې د فقیرۍ اغوستې، یا چرڅخه ښکلي محل کې ناست وې او یا مې د مینې کم کچکول اخیستی، یا مې د مینې کم کچکول اخیستی او یا چېرته لرې په ځنګل کې ناست وې، یا مې د مینې کم کچکول اخیستی یا چېرته لرې په ځنګل کې ناست وې او یا خو بلبل وې چې مې ګل بویو دی، یا خو بلبل وې چې مې ګل بویو دی، یا خو وې ګل د یار اوربل کې ناست وې او یا وې نغمه چې اورېدی مې هر وخت، یا وې نغمه چې اورېدی مې هر وخت، یا د عزیز په هر غزل کې ناست وې. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ستاسو ډېر زړه پورې غزل مو واورېدو. غواړو به چې یو بل کلام را سره هم شریک کړئ. شو په حالاتو مې نظر د پښتون، شو په حالاتو مې نظر د پښتون، کوم څو خبرې مختصر د پښتون، درنې پڼې جامې به وي د خمتا، درنې پڼې جامې به وي د خمتا، کږه شمله به وه په سر د پښتون او څومره ښایسته ورسره دروند ښکارېدو، څومره ښایسته ورسره دروند ښکارېدو چې په اوږه به و څادر د پښتون، څومره ښایسته ورسره دروند ښکارېدو چې په اوږه به و څادر د پښتون، څومره ښایسته ورسره دروند ښکارېدو چې په اوږه به و څادر د پښتون، څومره ښایسته ورسره دروند ښکارېدو چې په اوږه به و څادر د پښتون،
چې په اوږه به و څادر د پښتون او که غریبي به یې وه په کور دننه که غریبي به یې وه په کور دننه ښه دبدبه به وه بهر د پښتون او چې بې مېلمنه به یې ډوډۍ نه خوړه چې بې مېلمنه به یې ډوډۍ نه خوړه دغه پیشه به وه اکثر د پښتون چې بې مېلمنه به یې ډوډۍ نه خوړه دغه پیشه به وه اکثر د پښتون او کشر ته کله غلط کار کولی شو کشر ته کله غلط کار کولی شو خور هر طرف ته و نظر د پښتون او زور د دشمن چې ورته هیڅ په نه و زور د دشمن چې ورته هیڅ په نه و په خپلو مټو باور د پښتون او چې مازدیګر به شوه راغون اجرو کې چې مازدیګر به شوه راغون اجرو کې اختر به او ار مازدیګر د پښتون چې مازدیګر به شوه راغون اجرو کې اختر به او ار مازدیګر د پښتون او چې سوړ سکړک په کرامات ماستو کې چې سوړ سکړک په کرامات ماستو کې دغه ناشته وه هر سهار د پښتون او عزیزه هر څه ځان سره وړي دي عزیزه هر څه ځان سره وړي دي نشته چا کې هغه اثر د پښتون ډېر ښکلی جي ډېره مننه کوو جي ډېر زړه پورې کلام ستاسو ډېره مننه کوو جي نوي کول ته څه پیغام ورکول غواړي نو زمونږ نوي کول ته خو دا پیغام ورکول غواړي چې مونږ خو دوی سره د زړه پنجرې ماتې کړي او اوس د دوی وخت دی نو زه وایم چې دوی دې په خپله دا سوچ په خپل زړه کې او په خپل ګریوان کې دې وګوري چې زمونږ د مشرانو کوم دغه کړي دي زه نوي کون ته دا یو دغه ورکوم یو ریکویسټ ورته کوم چې تاسو ګورئ زمونږ د دغه نه ډېر زیات لرې شوي او سوال درته کوم چې تاسو دغه خپل لاره پرېږدئ او زمونږ په دې زړه لار روان شئ نو انشاءالله کامیابي به پکې هم مومئ او انشاءالله مقصد ته به هم رسئ ډېره مننه کوو د عزیز الرحمن عزیز صاحب چې موږ له خپل قیمتي وخت راکو او ستاسو هم ډېره مننه د ذیشان صاحب ډېره مننه چې د کیمرې شاته خپل خدمت سره انجام کوي یو ځل به بیا راځو د یو نوي میلمه سره د الله په امان